به د قران کریم په اخر کې دعا ده دا د سلفونو نقل سلف چې بکله به قران ویو اخر کې براټول شو دعا به وکړه او دا وخت د استجابت هم دې پدې کې دعا قبليږي موږ به دعا وکړو پدې ټیم کې مسلمانان ډېر د ذلت سره مخ دي هغه به دعا وکړو په ګرد نړۍ کې مسلمانان د ذلت سره مخامخ دي کمزوري دي حکومت الله غسته دي دې ته به دعا وکړو د غرنګي مریضانو ته به دعا وکړو جیلونو ته به دعا وکړو چې د امریکایو د کیوبا او په د کافرو په جیلونو کې مسلمانان پراته دي هغه ته به دعا وکړو قرضدارو ته به دعا وکړو کم خلک چې مړي دي هغه له دعاګانې وغواړو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أهلك اليهود والنصارى والشيعيين والروافض وأعوانهم اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فقتل رجالهم لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يلا من تقنون مابك يلا من تبخنوك
یا الله موږ ته ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله د ناس مجلس کې چې کوم مسلمانانو شرکت کړی دی یا الله ته ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله زموږ مور او پلار ته ګناهونه معاف کړي. یا الله بخښنه ورته وکړي. یا الله بخښنه ورته وکړي. یا الله په دې ناس مجلس کې د چا نیکونه دي دغه رنګې نور اقارب خپلوان دي وفات شوي دي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله موږ ته بخښنه وکړي. یا الله موږ ته بخښنه وکړي. یا الله په دې قبرونو کې مسلمانان پراته دي. یا الله ته په رحم وکړي. یا الله ته په رحم وکړي. یا الله د ناس مجلس کې بعد چا پلارو پات شوی د چا به ورورو پات شوی د چا به نور خپلوان او بچي پات شوی. یا الله په دې روزه خلته د شفاعت کوي. یا الله ته په رحم وکړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله ته ګناهونه معاف کړي. یا الله ته ګناهونه معاف کړي. یا الله دا غي د پر موږ سره صرف دعاګانې پاتې دي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله زمونږ نیکونه دي زمونږ پلرونه دي. یا الله دغه رنګې زمونږ مورګانې دي وفات شوي دي. یا الله زمونږ بچي دي په ناس مجلس کې د چا بچي وفات شوي. یا الله ټولو ته بخښنه وکړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله ته سره د رحم معامله وکړي. یا الله ستا رحم ډېر پراخه دی موږ پر وجه خپله باندې تا ته شفاعت کوو د هغې په حق کې. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله ته بخښنه وکړي. یا الله قاري صاحب شمس الله چې د قرآن ډېر خدمتونه یې کړي دي. یا الله هغې دپاره قبر د جنت د باغچونو باغچه وګرځئ. یا الله د جنت د باغچونو له باغچه وګرځئ. یا الله ته پرې رحم وکړي. یا الله ته پرې رحم وکړي. یا الله ډېر مسلمانان درغلي دي او موږ به هم درځو. یا الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله په دې قبر کې په موږ باندې رحم وکړي. یا الله زموږ اولنی درتګ چې د قبر ته دی یا الله ځان له غار دی او غټ ربای د پاس سګدي. یا الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله د قبر زندگی موږ د دنیا یې راکړې ده. یا الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله د قبر لپاره چې کوم اعمال کېږي یا الله هغه موږ نه دي کړي. یا الله موږ باندې رحم وکړي. یا الله موږ حق تیار نه دی کړی. یا الله موږ سره رحم معامله وکړي. یا الله موږ ته بخښنه وکړي. یا الله په دې قبر کې په موږ باندې رحم وکړي. یا الله ځان له ذکر خلک پرېږدي ټول خپلوان نه روان شي. یا الله ځان له غار کې مګیږي. یا الله سخت ځای دی د مارانو د لړمانو کور دی. الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله موږ به لازمي درځو دې قبر ته. یا الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله موږ باندې رحم وکړي. یا الله په موږ په سوال جواب کې پاس کړي. یا الله موږ په سوال جواب کې پاس کړي. یا الله د عذابونو نه وساتي. یا الله د قبر عذابونه ډېر سخت دي موږ ته وساتي. یا الله قبر کې د ملایکو د ګزارونو وس نه لرو. یا الله موږ ته وساتي. یا الله موږ ته بخښنه وکړي. یا الله د قبر نه وروسته حشر دی 50,000 کاله ورځ دی. یا الله هغې کې په موږ باندې رحم وکړي. یا الله زموږ د تله د میزان کې عملونه درانه راوخېږي. یا الله زموږ تله د نیکیانو درانې کړي. 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 یا الله زموږ تله د بدیانو مسپکې. یا الله اسنه چې د قیامت پر ورځ سره د عملونو جهنم ته روان. یا الله اسنه چې سره د نیک عملونو جهنم ته روان. یا الله اسنه چې سره د قرآن جهنم ته روان. یا الله زموږ عملونه قبول کړي. یا الله که زموږ عملونه ته قبول نه کړي په تا باندې څوک زور نشي کولی. خو یا الله ته قبول کړي. یا الله ته زموږ عملونه قبول کړي. یا الله په خپل دربار کې زموږ عملونه قبول کړي. یا الله زموږ عملونه قبول کړي. یا الله موږ په پولیسانات باندې د بجلۍ د پلاک په شان پورې باسي. یا الله موږ د بجلۍ د پلاک په شان پورې باسي. یا الله لاندې جهنم ته مه غورځوې. یا الله جهنم کې د سیکنډ تېرولو وس موږ نه لرو. یا الله د جهنم د اور نه وساتي. یا الله ډېر سخت اور دی. یا الله موږ ته وساتي. یا الله د جهنم د اور نه موږ وساتي. یا الله د جهنم د اور نه موږ وساتي. یا الله موږ له جنت راکړي. یا الله موږ له جنت راکړي. یا الله که ته موږ له جنت رانه کې په تا باندې څوک زور کوونکی نشته. یا الله موږ له جنت راکړي. یا الله موږ ستا په رحم باندې جنت غواړو. یا الله موږ له جنت راکړي. یا الله موږ جنت ته داخل کړي. یا الله موږ جنت ته داخل کړي. یا الله ستا د جنت نه موږ محروم یې. یا الله ستا د جنت نه موږ محروم یې.
یالله که د جنت نه محروم شو که جهنم ته لاړ شو موږ تباه یو یالله د جنت نه محروم نه کړي یالله د جنت چې کوم اعمال دي هغه موږ نه دي کړي الله موږ یالله په خیر د اعمالو راکړي یالله موږ هغه عملونه نشو کولی وسې نه لرو یالله په خیر د عملونه موږ له جنت راکړي یالله په خپل رحم باندې موږ له جنت راکړي یالله موږ جنت ته داخل کړي یالله موږ جنت ته داخل کړي یالله موږ جنت ته داخل کړي یالله موږ ته بخښنه وکړي یالله رمضان دی غوره میاشت دی یالله دا په موږ باندې داسې تېره کړي چې تا موږ ته بخښنه کړي یالله داسې راباندې تېره کړي یالله چې تا موږ ته بخښنه کړي یالله داسې راباندې مه تېره چې تا موږ باندې نور هم غصب کړی یالله داسې راباندې تېره کړي چې تا موږ ته بخښنه کړي یالله دا رمضان داسې وباسئ چې تا موږ ته بخښنه کړي یالله داسې راباندې مه وباسئ چې تا موږ ته بخښنه نه کړي یالله په دې رمضان کې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یالله په دې رمضان کې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یالله دا قرآن موږ ویلی دی حق هم صحیح نه دی ادا کړی یالله لازمي به غلطۍ او کمی نه په موږ کې یالله موږ ته معاف کړي یالله زموږ د عمل قبول کړي یالله د عمل په خپل دربار کې قبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب دا عمل خو موږ کو اوس قبل او ستا په لاس کې دی یالله تی قبول کړي یالله دا عمل په هغه طریقه نه چې کوم په حق باندې دی یالله موږ نه به کمزورتي نشوي کمزوري بندګان یو یالله موږ نه قبول وګرځي یالله دا عمل زموږ نه قبول وګرځي یالله په دې نس مجلس کې چې کوم مؤمنان راجمع شوي دي یالله ټولو ته ګناهونه معاف کړي یالله ټولو ته ګناهونه معاف کړي یالله د دې مجلس نه داسې وباسئ چې تا ټولو ته بخښنه کړي یالله د دې مجلس نه داسې وباسئ چې ټولو ته تا بخښنه کړي یالله د دې مجلس نه داسې وباسئ چې ګناهونه په اوږو باندې پراته وي یالله دا مؤمنان د دې مجلس نه داسې وباسئ چې ټول ګناهونه ورته معاف شوي یالله په ناس مجلس کې د هر چا په زړه باندې ته عالم یې ته به خبردار یالله د چا چې کوم حاجت یې د ځان سره راوړی یالله تی ولې پوره کړي یالله د دې ټولو مؤمنانو شرعي حوایج پوره کړي یالله د هر چا په زړه باندې ته عالم یې چې کوم حاجت یې یالله تی ولې د خپلو خزانونه پوره کړي یالله ډېرو ملګرو زما په دعا ته توسل کړی من مطالبه د دعا کړې یالله زه خو ډېر ګنهګار بنده یم یالله ما ته بخښنه وکړي یالله د کومو مؤمنانو چې زما په دعا ته توسل کړی دی یالله د دې ټولو تفویض تا ته کوم یالله د هر چا په زړه باندې ته عالم یې او د هر چا په حاجت باندې ته پوهیږي یالله دغونه علم زموږ نشته دی یالله ته بخښنه وکړي یالله تی حاجتونه پوره کړي یالله تی حاجتونه پوره کړي یالله په ناس مجلس کې د چا بچي نه یالله بچي ورکړي یالله بچي نه بچي ورکړي یالله که بچي یالله تی نیک عمل صالحه کې ولا یالله د دې بچو یخواله د سترګو ته وبخي یالله په بچو باندې سترګې یخې کې یالله د چا په بچو کې نه اهل بچي یا نه اهلتوب تی وباسي یالله بچو کې ولا اهلیت پیدا کې یالله بچو کې ولا اهلیت پیدا کې یالله ناس مجلس کې په چا باندې قرضونه یالله تی قرضونه ادا کې یالله تی قرضونه ادا کې یالله بس د مؤمنان دي چې هیڅ وس نه لري او قرضونه فی یالله ته ستاسو خزانه ډېرې پراخه دي او د هر چا په زړه باندې ته عالم یې یالله د ناس مجلس ولا قرضونه یالله تا ته پته ده او ته پې عالم یې یالله ته له قرضونه خلاص کړي یالله ته له اسباب برابر کړي یالله خزانې تا سره دي یالله ته له د قرضونه خلاص کړي یالله ته له قرضونه خلاص کړي یالله په ناس مجلس کې د چا کوم شرعي حاجت یالله ته له پوره کړي یالله که څوک په ناس مجلس کې بیماري یالله تی بیماري له ختمه کړي یالله بعض داسې بیماران دي لا علاج بیماران دي په ډاکټرانو ګرځي علاج نه کېږي خو یالله تی علاج وکړي یالله تی علاج وکړي یالله تی علاج وکړي یالله مریضانو له صحت ورکړي یالله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کوم د مسلمانانو بندین دي او د کافرو په چیرونو کې دی یالله تیر اخلاص یالله تیر اخلاص یالله باج داسې جیلین دي چې د خپل خپلوانو د تمقت شوی دی یالله تی په خپل قدرت باندې آزاد کړي یالله تی په خپل قدرت باندې آزاد کړي یالله د کافرانو جیلونه مات کړي یالله د کافرانو جیلونه مات کړي یالله د کافرانو جیلونه مات کړي یالله په دنیا کې کوم ظالمان خلک په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي یالله ته ظالم په خپل ځان کې اخته کې یالله ظالمان د ظالمانو سره اخته کې یالله مسلمانان ته خلاص کې یالله نور په دنیا باندې د مسلمانانو حکومت راولي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنګ د صحابو په وخت کې د مسلمانانو بادشاہي و یالله دغه سي بادشاہي به ته مونږ تراکي یالله هغه سي بادشاہي مونږ تراکي یالله مسلمانانو له قوت ورکي یالله مسلمانانو له غلبه ورکي یالله مسلمانانو له غلبه ورکي یالله مسلمانانو له وس ورکي چې ستا په دنیا باندې اسلامي نظام راولي یالله مسلمانان قوي کی یالله مسلمانان ډیر کمزوري دي الله ته رحم وکي یالله د دې کافرو دبدبنو ختم کی یالله يهود او نصارا تبا کی یالله مقدس مکه نه ورکي یالله په فلسطین کې يهودو
په دې مسلمانانو باندې ظلمونه کړي دي یا الله دغه انتقام ته واخلي یا الله دغه فلسطینیانو انتقام ته واخلي یا الله کوم مسلمانان ال شهیدان شوي دي یا الله دنیا پسې غمجن نه کړي یا الله هغه له جنت نعمتونه ورکړي یا الله الته خوشاله کړي یا الله دنیا پسې خفه نه کړي یا الله کوم مسلمانان چې د نړۍ په ګډ ګډ کې دي او د کافرو په ظلمونو کې اخته دي یا الله د کافرو سلطه لري کې یا الله د کافرو ظلمونه ته لري کې یا الله مسلمانان قوي کې یا الله مسلمانان د ظلمونو نه خلاص کې یا الله مسلمانان د ظلمونو نه خلاص کې یا الله مسلمانان د ذلت نه خلاص کې یا الله مسلمانانو له عزت ورکې یا الله مسلمانانو له مجد ورکې یا الله مسلمانانو له طاقت او قدرت ورکې یا الله مسلمانان په خپل قدرت باندې تقوی کې یا الله مسلمانانو له فتح ورکې یا الله د مسلمانانو په زړونو کې کینې دي بغضونه دي حسدونه دي الله راته لري کې یا الله مسلمان د مسلمان ورور وګرځي یا الله ټول مسلمانان یو کې یا الله په کلمه د توحید راجمه کې یا الله د زړونو بغضونه وباسي یا الله د زړونو حسدونه لري کې یا الله مسلمانان په اسلام باندې راټول کې یا الله قران یو دی الله یو دی یا الله کعبه یو ده قبله یو ده او مختلفو فرقو کې اخته شوی دي یا الله مسلمانان یو کې یا الله د مسلمانانو سب یو کې یا الله د مسلمانانو غشي کافرو ته یو کې یا الله د مسلمانانو سپونه یو کې یا الله د مسلمانانو وحدت اتفاق پیدا کې یا الله په دنیا کې چې کوم مسلمانان دي او په هسپتالونو کې پراته دي یا الله د صحت کامله عاجله ورکړي یا الله د مریضان شته دي چې دا غي سره روپۍ هم نه یو هم هسپتالونو کې بیماران پراته دي یا الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي یا الله د خپل عبادت لپاره جوړ کړي یا الله د خپل عبادت لپاره جوړ کړي یا الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي یا الله د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان بیماران به یا الله مونږ ته نه معلوم ته معلوم دي یا الله په دې ورځ خپل ته شفاعت کوي الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي یا الله تعالی صحت ورکړي یا الله په دنیا کې کوم مسلمانان دي په قرضونو کې اخته دي یا الله قرضونه ادا کړي یا الله په دې دنیا کې کمزوري مسلمانان دي فقرا دي ضعفا دي یا الله ته رحم وکړي یا الله تعالی قرضونه ادا کړي یا الله ته خپل خزانه حلال مالونه ورکړي یا الله ته په خپل استغنا باندې مالدار کړي یا الله هغه ته مالداري وبخي یا الله مسلمانان قوي کړي یا الله مسلمانان د قرضونو نه خلاص کړي یا الله د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان دي په قبرونو کې پراته دي یا الله مسلمانان دي کمزوري دي خطايانې به دي شوي یا الله په قبرونو کې به عذابونه یا الله عذابونه تلري کې یا الله عذابونه تلري کې یا الله بخنه وتوکي یا الله د رحم معاملو سره وکي یا الله د رحم معاملو سره وکي یا الله د دنیا په ګډ ګډ کې په قبر کې کوم مؤمن مسلمان او په عذاب کې اخته یا الله په دې روزه خپل منقطع شفاعت کوي یا الله عذاب تلري کې یا الله تو ته بخنه وکي یا الله تو ته بخنه وکي یا الله من اصلاح یا الله من اصلاح کې یا الله زمونږ د جبو اصلاح وکي یا الله زمونږ د غوګونو اصلاح وکي یا الله زمونږ د سترګو اصلاح وکي یا الله زمونږ د زړه اصلاح وکي یا الله زمونږ د خپو اصلاح وکي یا الله زمونږ د لاسونو اصلاح وکي یا الله مونږ چې کوم ګناونه په جبه کړی یا الله مونږ ته معاف کړي یا الله ډېر ګناونه مونږ په جبه باندې کړی مونږ ته معاف کړي یا الله مونږ کوم ګناونه په سترګو باندې کړی دي او اوس قسمه قسم بیتنی دي یا الله د سترګو ګناونه مونږ ته معاف کړي یا الله د سترګو ګناونه مونږ ته معاف کړي یا الله په غوګونو غلط خبرې اورېدلې یا الله د غوګونو ګناونه را تمام کړي یا الله د غوګونو ګناونه را تمام کړي یا الله د لاسونو ګناونه را تمام کړي یا الله د لاسونو ګناونه را تمام کړي یا الله د زړونو ګناونه را تمام کړي یا الله د زړونو ګناونه را تمام کړي فضل کې هم غلط اراده راغلي یا الله تیرا تمام کړي یا الله مونږ ته د ابدن د هر اندام ګناونه معاف کړي یا الله د هر اندام ګناونه را تمام کړي یا الله په کومه ګناه چې تاسو مونږ نه خپه شوی او ته په مونږ باندې دا مصیبتونو دا تکالیف راوړي الله ته ګناه بخنه ته د نه غواړو یا الله مونږ ته بخنه وکړي یا الله د کومه ګناه په وجه باندې تاسو مونږ نه خپه یا الله مونږ ته بخنه وکړي یا الله اق ګناه بخنه د نه غواړو یا الله مونږ ته معاف کړي یا الله زمونږ ګناونه کیږي خو یا الله ته عاجزي کوو یا الله ستا بچي مونږ منو ستا طاقت مونږ منو ستا قدرت مونږ منو یا الله ته غفار مونږ ته بخنه وکړي یا الله دا ګناونه چې مونږ ته نه دي معلوم یا الله مونږ ته بخنه وکړي یا الله بعض ګناونه مونږ کړی دي مونږ نه یېر دي یا الله مونږ ته بخنه وکړي یا الله د ټولو ګناونه بخنه مونږ ته وکړي یا الله داسې ګناه مه پرېږدې چې د دې مجلس نه مونږ وځو اوس مونږ په اوږو باندې باري یا الله د ټولو ګناونو بخنه مونږ ته وکړي یا الله د ذرې په اندازه ګناه په مونږ کې مه پرېږدې یا الله مونږ ته د ټولو ګناونه معاف کړي یا الله مونږ ته ټولو ګناونه معاف کړي یا الله مونږ سره د رحم معامله وکړي یا الله مونږ د دې جمعه نه داسې وباسې لکه څنګه چې د مور نه اوس پیدا یو یا الله ټول ګناونه راته معاف کړي یا الله ټول ګناونه راته معاف کړي یا الله د دې نه پس مونږ د نیک عمل وسو توفیق راکړي یا الله مونږ د نیک عمل وسو توفیق راکړي
یلا موږ له د صحیح عبادت وسو توفیق راکې یلا په دې رمضان کې د ليله القدر د شپې د قیام وسو توفیق موږ لراکې یلا د صحیح عبادت وسو توفیق موږ لراکې یلا د شپه د قدر د ليله القدر د شپې عبادت موږ لراکې یلا پاغي چې کوم اجر حاصلېږي یلا موږ ته نصیب کې یلا موږ د خپل عبادت وسو توفیق راکې یلا موږ د ډیرو عبادتونو وسو توفیق راکې یلا موږ د بدنونو په ګناونو کې مصرف یلا ستا په اطاعت کې مصرف کې یلا ستا په عبادت کې مصرف کې یلا موږ ته ټول ګناونه معاف کې یلا موږ ته بخنه وکې یلا موږ ستا په صراط مستقیم باندې روان کې یلا موږ ته کګومو یلا موږ ته ځان په صراط مستقیم باندې درورسوه یلا موږ صحیح مسلمانان زموږ نه جوړ کې یلا حقيقي مسلمانان زموږ نه جوړ کې یلا داخلي مسلمانان زموږ نه جوړه یلا زموږ زړه صفا کې یلا د مسلمانانو زړه یو بل ته صفا کې یلا د دې زړه کې نیو باسي یلا زموږ زړه کې نیو باسي یلا زموږ زړه په غزونه وباسي یلا موږ په صفا ایمان باندې وینځي یلا زموږ د زړه په ایمان باندې وینځي یلا زموږ په زړه کې ایمان پیدا کې یلا زموږ په زړه کې تقوا پیدا کې یلا زموږ په زړه کې اخلاص پیدا کې یلا زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کې یلا زموږ هر عمل ستاسو رضا لپاره وګرځي یلا زموږ عملونو نه ریا لري کې یلا زموږ عملونو سمعت لري کې یلا زموږ عملونو خالص ستاسو رضا لپاره وګرځي یلا زموږ عملونو خالص ستاسو رضا لپاره وګرځي یلا زموږ عملونو په خپل دربار کې قبول کړي یلا د عمل چې کم هغه کارونه چې عمل په خرابېږي یلا دا غینه من وساتي یلا د عمل خرابېدونکو اسبابونه من وساتي یلا د هغه اسبابونه من وساتي چې عمل په برباديږي یلا زموږ عمل مو بربادوا یلا د دې عملونو سره موږ جنت ته بوزا یلا د عملونو زموږ نه مو بربادوا یلا موږ له د سب بد عملي وسو توفیق مراکې چې هغه سبب زموږ د دې چې زموږ اخري خاتمه به خراب شي یلا زموږ اخري خاتمه مه خرابوي یلا زموږ اخري خاتمه مه خرابوي یلا زموږ اخري خاتمه په ایمان کې یلا زموږ اخري خاتمه په ایمان کې یلا د دې دنیا نم مؤمنان رسخت کې یلا اثر چې ډیر نیک عملونه را باندې وکي او د دین خدمت را باندې وکي او اخر کې د دې دنیا نه منافقان او کافران او مرتدین لاړ شو یلا په دې ایمان باندې منکل کې یلا په دې ایمان باندې منکل کې یلا په دې ایمان باندې من مضبوط کې یلا زمونږ د عبادت خانو او د مساجد حفاظت وکي یلا زمونږ د علماء حفاظت وکي یلا زمونږ د مشرانو حفاظت وکي یلا اسلام له چې خدمت کوي او تاسو معلوم یلا ته حفاظت وکي یلا کوم سره چې د اسلام په کار راځي یلا ته خدمت ته حفاظت وکي یلا کوم سره چې د اسلام خدمت کوي یلا ته حفاظت وکي یلا کوم علما چې د دین صحیح خدمت کوي یلا ته حفاظت وکي یلا کوم مراکز د دین دی یلا ته آباد کی یلا مراکز د دین آباد کی یلا موږ له دینی مراکز زیات کی یلا موږ له دینی مراکز زیات کی یلا موږ له دینی مساجد زیات کی یلا زموږ د شته مساجد حفاظت وکي یلا د فتنو نه وساتي یلا د شرور نه وساتي یلا زموږ حفاظت وکي یلا زموږ مسلمانانو حفاظت وکي یلا موږ د شرور نه وساتي یلا موږ د فتنو نه وساتي یلا اخرنی زمانہ د قیامت ته نږدې زمانہ د قسمه قسم فتنې دی یلا موږ د فتنو نه وساتي یلا موږ د فتنو نه وساتي یلا قسمه قسم فتنې دی یلا موږ ته وساتي یلا د فتنو نه موږ وساتي یلا د فتنو نه په امان کې یلا د فتنو نه په امان کې یلا زموږ حفاظت وکي یلا زموږ د مور پلار حفاظت وکي زموږ د ورونو زموږ د مسلمانانو حفاظت وکي یلا د ټول مسلمانانو حفاظت وکي یلا موږ له نیک عمل وسو توفیق راکړي یلا د نیک عمل وسو توفیق تاسو سره دی یلا موږ له نیک عمل وسو توفیق راکړي یلا چې د نیک عمل وسو توفیق موږ لراکې چې ډېر نیک عملونه وکړو یلا د ګناهونو وسو توفیق موږ لراکې یلا د ګناهونو موږ وساتي یلا د ګناهونو موږ وساتي یلا د ګناهونو موږ مخواړې یلا زمونږ د ازله په نیکانو باندې او د نیکانو سره په مینه کې مخته کې یلا زمونږ په ځل کې د نیکانو مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د نیکانو مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د قران مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د قران مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د احادیث مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د جمعتون مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د جمع د مون مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د عبادت مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د الله مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د نبی صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د صحابه مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د نیک انسانانو مینه پیدا کې یلا زمونږ په ځل کې د فقراو او د مسکینانو مینه پیدا کې یلا زمونږ زړه په خپل عبادت باندې ځان ته درواړې یلا زمونږ زړه په بل طرف باندې ماړې یلا زړه استا په لاس کې یلا زمونږ زړه استا په اطاعت باندې
راوړې یا الله زمونږ زړونه ستا په اطاعت باندې مضبوط کړي یا الله زمونږ زړونه ستا په اطاعت باندې مضبوط کړي یا الله به اخر کې دعا کوو ناس مجلس چې څوک راغلي دي پس لکه کوم حاجت راوړې دی یا الله تیول پوره کړي یا الله زمونږ د ټول حاجتونو په زړونو باندې په حاجتونو باندې تعالمي یا الله تزمن حاجتونه پوره کړي یا الله زمونږ حاجتونه پوره کړي یا غفار یا قهار یا جبار یا فعال لما يريد یا كن فيكون یا الله ارڅ د شي کولای الله زمونږ حاجتونه ته پوره کړي یا الله زمونږ حاجتونه ته پوره کړي یا الله موږ ته بخنه وکړي یا الله موږ ته بخنه وکړي یا الله د دې مجلس نم د سی وباسي چې تا بخلیو یا الله موږ ته بخنه وکړي یا الله ډېر ګناګاران یو قسمه ګناونه موږ نشوي دي یا الله موږ ته بخنه وکړي یا الله موږ ته بخنه وکړي یا الله د قران مو یو په خپل دربار کې قبول کړي یا الله په خپل دربار کې قبول کړي یا الله دې په دې اجر کې د ناس مسلمانانو یې سوکي یا الله د عام مسلمانانو یې سبکه وکړي یا الله کوم لري او پاتشي دي الله دا غو یې سبکه وکړي یا الله دا صدقه جاریه وګرځي یا الله دا باقیات الصالحات کې موږ له حساب کې یا الله د مزید علم د قران وسو توفیق راکړي یا الله په قران باندې موږ پوهه کې یا الله ستاسو په کتاب باندې موږ له پوهه راکړي یا الله ستاسو په کتاب باندې موږ له پوهه راکړي یا الله ستاسو کتاب د صحیح خدمت وسو توفیق موږ له راکړي یا الله ستاسو کتاب د صحیح خدمت وسو توفیق موږ له راکړي یا الله ستاسو کتاب نه موږ مپاسه یا الله ستاسو کتاب نه موږ مرسته یا الله ته ډیر مستغنی ذات اصل چې موږ ته وشړو نور خلک ولاراولي یا الله موږ د کتاب د خدمت لپاره د موږ منتخب کې یا الله زموږ د خدمت قبول کې یا الله موږ له صحیح خدمت او توفیق راکړي یا الله موږ به صحیح خدمت نه کړي یا الله د صحیح خدمت او توفیق راکړي د قران ته څوک نه استري یا الله غول اجر نه ورکړي یا الله د عمل ته قبول کړي یا الله د عمل ته قبول کړي یا الله باقیات الصالحات کې ول حساب کې یا الله د قران د چا خدمت کړي او دلته خدمت کړي او بل ځکه ارزي کې چې د قران خدمتونه شاکر دي الله ته قبول کړي یا الله روزه د هر مسلمان سره چې سبب د قران ویلي یا الله ته قبول کړي یا الله ته قبول کړي یا الله زموږ د قران خدمت قبول کړي یا الله د قران د خدمت رانه قبول کړي یا الله موږ له نور نیک عمل وسو توفیق راکړي یا الله د رمضان کې موږ ته بخنه وکړي یا الله د رمضان کې موږ ته بخنه وکړي یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کې یا الله اعتبار اخر خاتمه لري یا الله زموږ اخر خاتمه په ایمان کې یا الله کله چې د دې دنیا نه رسختيږو دا کلمه زموږ په خلو په ځل باندې جاری کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی